علم بعد ملک په هر خوا کې خورو د آرټ انګلیش اکاډمي چینل خو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله. هیله لرم چې ټول به راته روغ جوړ وئ، د صحت جامې مو پر تن وي، یا د تېرې ورځې درس به مو یاد کړی هم وي او لیکلی به مو هم وي. نو نن سیکنډ دوهمه ورځ دی. په دوهمه ورځ کې مونږ اصلي او ترکیبي شمېرې باندې خبرې کوو او همدغه شانته کمپاونډ لیټرز باره کې خبرې کوو. هیله لرم چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او راسره ستړي نه شئ. نو راځو په درس باندې پیل کوو. اصلي او ترکیبي شمېرې یا کارډینل اینډ آرډینل نمبرز. همدغه شمېرې هم په دوه ډوله دي، یو ته یې اصلي وایي، بل ته یې ترکیبي ویل کېږي. چې کله مونږ اصلي شمېرو نه ترکیبي شمېرې جوړوو نو مونږ ورسره په انګلیسي کې د ټي ایچ وروستاړی څنګه کوو؟ اضافه کوو ټي ایچ. لکه 4 دی، فورت، 5 فیفت، نو ټي ایچ وروستاړی ورسره اضافه کوو، اصلي شمېرې نه ترکیبي شمېره جوړېږي. کارډینل نه آرډینل څنګه کېږي؟ جوړېږي. خو مګر دا قاعده په لومړي، دوهم او دریم عدد کې مونږ نشو پلي کولی. 1 2 3 په دغه دریو کې 1 پر ځای مونږ هلته بیا چې وایو فرسټ وایو، دویم په 2 پر ځای مونږ بیا سیکنډ وایو او 3 پر ځای مونږ بیا تھرډ وایو. نو دغه په دې درې عددونو بغیر د هر یو عدد سره ټي ایچ مونږ اضافه کوو. د کارډینل نه مونږ بیا آرډینل مونږ ته لاسته راځي. نو راځو په حساب باندې پیل کوو. دلته په انګلیسي باندې لیکلی، دلته یې پښتو باندې تلفظ دی، د انګلیسي تلفظ دی، دلته یې پښتو معنا ده او دلته بیا هم ریاضي کې عدد باندې تاسو ته لیکلی ده. 1 1 یو، 2 دوه، 3 درې، 4 څلور، 5 پنځه، 6 شپږ، 7 اووه، SEVEN 7 اووه، 8 اته، 9 نهه، 10 لس، 11 یولس، 12 دولس، 13 دیارلس، 14 څوارلس، 15 پنځلس، 17 15 پنځلس، 16 شپاړس، 17 اوولس، 18 اتلس، 19 نولس، او ورپسې 20 شل، 21 څو ته وایي؟ یوویشت ته وایي. 22 دوهویشت، 24 څلېرویشت، 25 پنځهویشت، 26 شپږویشت، 27 اوویشت، 28 اتهویشت، 29 نههویشت، 30 دېرش، همدغه شانته 31 32 33 34 35 36 39 او بیا ورپسې څلوېښت دی چې څلوېښتو څه وایي؟ 40 ورته وایي. 40 همدغه شانته 41 2 3 همدغه شانته تر 9 پورې ورسره اضافه کوئ. اخره کې 50 پنځوس یا 50 60 شپېته، 70 اویا، 80 اتیا. که وایي چې 15 اتیا څنګه وایو؟ څرنګه به وایو؟ 85 همدغه شانته 90 نوي، نهه نوي څنګه وایو؟ 99 او بیا ورپسې 100 پوره سل، 100 سل. اوس یو سل او یو سره کوم ته وایو؟ 101 د یو سل او یو، 102 یو سل دوه، 109 یو سل او نهه، 110 یو سل او لس، 113 150 یو نیم سل، 200 دوه سوه، 300 درې سوه، 400 څلور سوه، 500 پنځه سوه، 600 پوره شپږ سوه، 700 اووه سوه، 800 اته سوه، 900 نهه سوه، 1000 څه ته وایي؟ پوره زر، 999 نهه سوه نهه نوي، نه سوه نه نوي، 1000 پوره زر، 2000 دوه زره، 3000 4000 5000 6000 دغه شانته 7000 دغلته 7 8 ورسره اضافه کړئ، 9 ورسره اضافه کړئ، 1000 کلمه ورسره وایي، 9000 څو ته وایي؟ پوره 9000، 10000 لس زره، همدغه شانته
40,000 څلوېښت زره 50,000 پنځوس زره 80,000 اتیا زره 80 اتیا ته وایي 1000 کلمه ورسره اضافه کوه دغه شانته 40,000 څلوېښت زره 100,000 سل زره 100,000 سل زره اردو کې ورته چې وایي یو لک ورته وایي که نه پښتو کې ورته سل زره وایي 100,000 100,000 همدغه شانته 1 میلیون 1 میلیون یو میلیون 2 میلیون 2 میلیونه 3 4 5 6 7 8 میلیون 9 میلیون 50 میلیون 50 میلیونه 100 میلیون 100 میلیون سل میلیونه نو دا څه شو حساب شو د یو نه تر 100 میلیون یا سلو پورې او دا کوم ډول باندې و دا په اصلي شمیرو باندې و کارډینل باندې و اوس راځو آرډینل موږ په لومړي سر کې وایي چې اول دوهم او دریم کې موږ د ټي ایچ وروستاړی سفکس نشو اضافه کولی نو فرست یو اول ون یو فرست لومړی یا لومړی یا اول سیکنډ دوهم یا دویم سیکنډ او که موږ وایو چې دوه بیا وایو ټو تھرد دریم دا کوم دی آرډینل دی آرډینل نمبرز دی یا ترکیبي شمیرې دا چې و آرډینل کارډینل وي دا کارډینل وي او دا چې دی آرډینل دی فورث دلته اوس وګورئ د ټي ایچ وروستاړی اضافه شو فور سره ټي ایچ اضافه شو فورث شو نو څه معنا څلورم دغه شانته ففت پنځم سکسث شپږم سیونث اووم ایټ اتم ناینث نهم او ټینث لسم دا cardinal and ordinal numbers hope you got it هیله لرم چې زده کړی مو وي نو اوس راځو ترکیبي تورو ته وایو ترکیبي توري وایو انګلیسي ژبه کې ځینې غږونه د ځان لپاره ثابت شکل نه لري نو د هغوی د غږ د پیدا کولو لپاره بیا نو یو څو توري دوه یا زیات توري رايوځای شوي دي بیا یو غږ ترې څنګه شوی ساز شوی دی جوړ شوی دی چې دلته موږ اوس یو څو دانې وایو دلته کلمات دي دلته معنات دی همدلته مثالونه دي سی ایچ چې کله یو ځای راشي بعضې وخت د شین بعضې وخت د کاپ او بعضې وخت بیا هم د چې اواز ورکوي دې مثالونو کې تاسو وګورئ چیر معنا چوکۍ سی ایچ راغلی د چې اواز یې ورکړی سکول معنا ښوونځی سی ایچ یو ځای راغلی د کاپ اواز یې ورکړی او همدغه شانته ماشین کې سی ایچ یو ځای راغلی د شین اواز یې ورکړی دی دوهم توري برخه کې اس ایچ دی اس ایچ د شین اواز ورکوي اس ایچ د شین اواز ورکوي فار ایگزامپل شو اس ایچ او ای شو بوټ شي هغه جی ایچ کله یو ځای راشي د غین اواز ورکوي فار ایگزامپل افغان یا هم غنی کا ایچ کله چې یو ځای راشي دا د خې اواز ورکوي لکه خان یا خالد پی ایچ یو ځای راشي دا د عربي فی اواز ورکوي لکه فون ټي ایچ چې یو ځای راشي کله د تی کله هم د سی اواز ورکوي لکه تھینکس همدغه شان د زیډ ایچ چې یو ځای راشي د ژ اواز ورکوي لکه ژمن ژاله یا ژونده ټي آی او ان کلمات چې کله یو ځای راشي نو دا د شن اواز ورکوي فار ایگزامپل ایجوکیشن ای ډي یو سی ای ټي آی او ان ایجوکیشن نو ایجوکیشن معنا تعلیم یا پوهه ټي آی او ان د شي اواز ورکړه دلته د شن اواز ورکړه اس آی او ان هم کله د شن او کله هم د ژن اواز ورکوي فار ایگزامپل اډمیشن داخلي ته ویل کېږي ټلویزیون ته وایي دلته د ژن اواز ورکړه دلته هم د شن اواز ورکړه ډي جي ای دا د څه شي اواز ورکوي دا د ایج اواز ورکوي او ډي یو د جو اواز ورکوي لکه ایجوکیشن به نه وایي ایجوکیشن به وایي ای ډي یو سی ای ټي آی او ان ایجوکیشن معنا تعلیم نالج دلته ډي ای جی ای څه شی اواز ورکړه
د ایج आवाज ورکړه نالج دا هم تعلیم یا پوهې ته ویل کېږي. همدغه شانته کله چې د جملې په سر کې د ان نه مخکې کا راشي کا سایلنټېږي اواز له لاسه ورکوي. کله چې د سین وروسته ای راشي آی راشي وای راشي بیا د سین اواز ورکوي. باقي په هر ځای کې دا د کاپ اواز ورکوي. لکه سنټر، سنټر معنا مرکز، CENTER سنټر مرکز ته وایي. سرکل CIRCLE سرکل معنا دایره. او بایسیکل، بایسیکل څه ته وایي؟ بایسیکل ته وایي نو سین وروسته وای راغلی د سین اواز ورکړی. ګورئ ال راغلی د کاپ اواز ورکړی. موږ دلته وایو چې وای راشي آی راشي ای راشي بیا به د سین اواز ورکوي. باقي په هر ځای کې د کاپ. او CIENT دا د شنټ اواز ورکوي. کله چې په هر ځای کې دا کلمه یو ځای راشي د شنټ اواز څنګه کوي؟ ورکوي. پر ایگزامپل انشنت، انشنت معنا پخوانی یا قدیمي. او TURE چې یو ځای راشي بیا دا د چر اواز ورکوي. لکه نیچر، نیچر معنا طبیعت، نیچر څه ته وایي؟ طبیعت ته وایي. نو دا زموږ د نن ورځې درس چې حساب باره کې و، همدغه شانته کمپاوند لیټرز باره کې و. نو هیله لرم چې یو څه مو ترې زده کړي وي. درس په خپلو کتابچو کې هم د ځان سره ولیکئ او خپل نظرونه او انتقادات پوښتنې غوښتنې مو هم کمنټس کې راته ولیکئ تر بیا ښې چارې. له لیدلو مو ډېره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.